الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد توحید عقیدې درسونو سلسله کې څلور شپږم سوال ته رسیدلی وو. دا سوال دی ما الرقى الشرعية وما حكمها. د شرعي دمونو څه ته ویل کېږي او د هغې حکم دا څه دی؟ جواب دا ده چې شرعي دمونه چې دي هي القراءة على المريض من القرآن أو الأدعية. شرعي دمونه دي ته ویل کېږي چې دا په مریض باندې او بیمار باندې د قرآن نه او د دعاګانو نه لوستل دي. د قرآن نه ځینې حصه او دعاګانې دا په مریض باندې او بیمار باندې لوستل دي. والنفث على موضع الألم او پوکې کول دي هغه د درد په ځای باندې چې کوم ځای باندې درد وي په هغې باندې پوکې کول دي. دې ته ویل کېږي دمونه. شرعي دمونو تعریف دا دی. حکم والرقیة جائزة او دم شرعي دم چې دی دا جائز دی. روایت د مسلم دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. دمونو باندې څه پروا نشته دی او هغې کې څه باک نشته دی ما لم تكن شرکا چې هغې کې شرک نه وي. دمونه بالکل جایز دي. الله پیغمبر وی خو شرط دا چې په هغې کې شرک دا پکې نه وي. ويشترط لجوازها ان تخلو من الشرك. خود شرعي دمونو او د دم د جایزوالي دپاره شرط دا دی چې دم دا به د شرک نه خالی وي. شرک دا به پکې نه وي د الله نه ما سوا د بل چا ته به پکې اواز نه وي. شیطانانو ته، فرعون ته، حامان ته، نمرود ته، لکه ځینې خلک دا اوازونه په دم کې کوي. نو شرعي دم کې شرط دا چې دا به د هر قسم شرک نه خالی وي. وأن يعتقد أنها لا تؤثر بذاتها. او یو شرط پکې دا دی چې دا عقیده به لرلی کېږي چې یقینا دا دم چې بې ذات خود په خپله دا تاثیر نشي کولی. دا عقیده به مسلمان لري. او شرعي دم کې دا شرط دی چې دا په خپله تاثیر دا نشي کولی. بل هي سبب والنفع والضر بيد الله سبحانه. بلکې دا دم چې دی دا سبب دی د دې مشکل د حل کولو دپاره، د دې مرض د لرې کولو دپاره. دا یو سبب دی. اصلا خیر او شر دا د الله په لاس کې دی. خیر او شر دا د الله په لاس کې دی. خو دا دم چې زه کومه او دا مریض چې کوم دمومه دا سبب دی چې موږ ته الله ښودلی او شریعت موږ ته ښودلی دی. دویم شرط پکې دا ده چې وان تکونه باللسان العربي او بما يعرف معناه من غیره. دویم شرط په شرعي دم کې دا دی چې دا دم چې څوک وی دا دمګره چې کوم دم وی دا په عربی ژبه باندې که عربي ژبه نی نو داسې څه باندې به ویلی کېږي چې هغې معنا به ښکاره مجهول شیانو باندې به دم نه کېږي چې هغه نه تا ته معلومي او نه دا څوک چې وی دې ته معلومي او نه چې به چا باندې دم کېږي هغې ته معلومي. یو شیان دا پکې مهم شرط دی چې یعنی شرعي دم هغې ته ویلی کېږي چې دا په عربی ژبه باندې عربي زبان باندې وي. که عربي زبان نی دا به داسې الفاظو چې د هغې معنا به ښکارئ، د هغې معنا به معلوموي، د هغې معنا به ښکارئ. دا مجهول شیانو باندې چې هغې معنا ښکاره نه وي، د هغې مقصد ښکاره نه وي، په هغې باندې به دم دا نشي کېدلی. او بل درېیم شرط به کې دا دی وان تکونه بکلام الله وباسمائه وصفاته. دا دم به د الله په کلام او د الله په خبرو، د الله په نومونو، الله په صفتونو باندې به دمي. د هغې نه مدد غواړي، د الله نه مدد غواړي، د الله په خبرو، د الله په صفتونو، د الله په نومونو باندې به دا دمي. دم بالکل شرعي دم دا جایز دی. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې دمونو کې هیڅ باک نشته دی خو چې شرک پکې نی. خو دغه یو څو شرایط دا په نظر کې نیول پکار دي.
روایت بخاری دی ام سلمہ رضی اللہ عنها فرمای وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها صفعة. نبی صلی الله علیه وسلم د ام سلمہ په کوټه کې یو ماشوم ولیدله چې د هغې په سترګو باندې بیماري وه، صفعه یعنې د هغې سترګې توروالی او د سترګو رنګ یې بدل شوی و. د الله پیغمبر د ماشومه ولیدله نو د الله پیغمبر وویله استرقوا لها فإن بها النظره، وی دې دپاره څه دم ولټوئ، د دې دپاره دم ولټوئ، دا یعنې دم کوي ځکه به دې باندې نظر دی. نظر دا ماشومه ډېره ښایسته ده، مزیداره ده او دې دا چا نظره کړله ځکه یې سترګې خوږېږي. د الله پیغمبر څه وایي دا نظر دم دا ورته تاسو طلب کې وله ورته دا دم کوي. بل روایت کې روایت ترمذي دی او د امام مسلم دی، امام الباني بالکل صحیح کړی دی. عبدالله بن عباس څخه روایت دی، د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی العین حق، سترګو لګېدل دا حق دی. مونږ چې وایو دا پلانکې نظر شوی دی، نو د الله پیغمبر فرمایي چې د سترګو لګېدل دا حق دی. ولو کان شیء سابق القدر سبقته العین، که چېرته امکان لرلی چې تقدیر د فیصلې نه یو شی مخکې شوی وي، یعنی تقدیر کې د یو شي دپاره ختمېدلو دپاره یو ټیم دی او دغه شیز دا مخکې د تقدیر د ټیم نه مخکې یعنی ختمېدلی او تقدیر په فیصله باندې یو شی مخکې کېدلی، نو د نظر وهل دا به بالکل مخکې شوی وي. بیا د الله پیغمبر فرمایي واذا استغسلتم فاغسلوا، ای مؤمنانو مسلمانانو که ستا نظر په چا باندې ولګېدو او د تا نه طلب د وینځلو وکړی شو، نو ته څنګه څه وکړه، نو تاسو ولامبئ او خپلې اوبه راواخلئ، هغه به دا کوم شیز باندې چې ستا نظر لګېدلی په هغې باندې واړوئ. یعنې دې طریقه کار به دا دی چې یعنې دې روایتونو دا معلومه شوه چې دم شرعي دم دا ټیک دی. نظر لګېدل دا یو آفت دی، مصیبت دی، دا لګېږي کله چې تا یو شی ویلدو هغې باندې ستا سترګې خوږې رالې، هغه ستا اړه ته ولیدو، د هغې دپاره یعنې دا ویوه چې ماشاء الله څومره ښایسته شیز دی، ماشاء الله، یعنې هغه چې الله وغواړي څومره ښایست دی شیز الله ورکړی دی، زما اړه ته ورنیستو، زما په سترګو باندې خوږ راوستو، د هغې دپاره د برکت دعا وکړه بارک الله فیک، الله تعالی په دې کې خیر و برکت واچوي. شریعت کې به حل دا دی چې دغه شان د په هغې باندې شرعي دم دا دی چې هغه دغه شان د شرعي الفاظو باندې دم کول، سورة فاتحه په هغې باندې لوستل، معوذتین سورتونه په هغې باندې ویل، سورة اخلاص په هغې باندې ویل. دغه شان ته د الله پیغمبر دا رقم به ښودلی ده چې هغه څوک چې د هغې نظر لګېږي یو کس تا به د ماشوم باندې تېر شوی دی او تا ته لکې یو شک پیدا شو چې یاره د پلانکي سړي دا ماشوم لیدلی او پلانکي سړي دغه شان ته دا شیز لیدلی و، نو بیا طریقه کار دا د الله پیغمبر فرمایي وایي ته به ورشي او هغه سړی چې د هغې نظر لګېږي ځینې سړی نظر بازي د هغې په سترګو کې الله تاثیر پیدا کړی، نو هغه سړي له به ته ورشي او هغه به یې چې کار وکړي چې دغه شان ته هغه به ولامبي په اوبو باندې، خپل د لاسونه، خپلې خپې، خپل سر، دغه شان د خپل بدن به یو لوښي کې په ځان باندې اوبه واچوي او دغه اوبه چې هغې به ورباندې لامبلې دي دا اوبه به ته راوړې او د کوم ماشوم باندې په کوم انسان باندې چې دا یا په کوم حیوان باندې دا نظر لګېدلی دی دا اوبه په هغې باندې واړې. د الله پیغمبر وایي دا اوبه په هغې باندې واړې، نو هغې ته به الله په دې باندې شفا ورکړي. دا مې یو طریقه د نظر د ختمېدلو ده. مؤمنانو مسلمانانو دغه شان ته یعنې که څوک غواړي چې زما د سحر نه حفاظت وشي، زما د نظر نه حفاظت وشي، زما د شرونو نه حفاظت وشي، لنډه خبره دا دی سهار او ماښام د اذکارو اهتمام ډېر زیات پکار دی. د هر فرض لمونځ نه وروسته آیت الکرسي او دغه شان ته معوذتین او سورة اخلاص دا ویل پکار دي، او کله چې ماخوستن موږ او تاسو ویده کېږو آیت الکرسي، سورة اخلاص او معوذتین سورتونه 3 ځل لوستل او دغه شان د سورة بقرې اخرین 2 آیتونه دا لوستل، په دې باندې به الله تعالی زموږ او ستاسو بدنونو حفاظت وکړي، زموږ او تاسو به هر قسم د نظرباز نه، سحرونو نه، مستجبتونو آفتونو نه الله تعالی موږ او تاسو ساتي. الله زموږ او تاسو حفاظت وکړي او الله داسې